السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک عادت تا و چې هغه ورځې هغه شپې چې پاکې به عبادت ډېرېدی، د عبادت ډېروالی و تضاعف راکړي، هغه به امت ته توصیه کولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له توصیو څخه هغه یوه توصیه د اعتکاف ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت یو من اعتکفه که چا اعتکاف وکړي په د اخرو لسو کې د روژې د میاشتې، نو کانه که حجتین و عمرتین، الله به دومره ثواب ورکړي لکه دوه حج او دوه عمرې چې وکړي، هغه هم د الله په دربار کې قبول شوي. حدیث بهقي روایت کړی دی. رقم د حدیث اول الترغیب فی الاعتکاف، الترغیب والترهیب، جلد 2 صفحه 98. او د عبدالله بن عباس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې دی وایي په مسجد نبوي کې معتکف و، اعتکاف ته ولیدلی و. یو څوک رالی، یو نفر رالی کښېنستی په مسجد نبوي کې، داسې غمجن ناسو څنګه اچولی و. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ورته وویل یا فلان اراک حزینا، زه تا غمجن وینم، ولې دی غمجن ناست؟ وایي هغه صحابي ځوان ورته وویل نعم یا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی، زه غمجن یم، د فلان علیه حق، د فلان کې پر ما باندې پور باندې دی، پیسې را باندې دی، وما اقدر علیه، زه پر هغه باندې قدرت نه لرم، پر دغه مې خوا باندې دی چې پوروړی. قال ابن عباس، عبدالله بن عباس رضی الله مبارک و دې ځوان ته وویل نه دی خوښ، زه تا ته یو خبر وکړم. ځوان ورته ویل بیخي مې خوښه ده، خبر راته وکړه. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ولاړ شو، تر مسجد وځي. هغه ځوان ورته وایي چې یا عبدالله بن عباس، ته په اعتکاف کې او هغه خبره دې هم یې رسو چې توضیح درته کوم. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ورته ودرېدی. وسمعت صاحب هذا القبر صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر مبارک ته اشاره وکوله. ول د دغه قبر و خاوند څخه ما اورېدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولمن مشي فی حاجت اخیه، که څوک د مسلمان ورور په حاجت کې ولاړ سي او د مسلمان حاجت ورپوره کړي، کان خیرا له من اعتکاف 20 سنین، دا خیر دی تر 20 کلو تر اعتکاف و، 20 کاله سړی اعتکاف ته وولیږي، صرف د مسلمان ورور د پاره سړی د مسلمان په خدمت کې ولاړ سي. او من اعتکف یوما، که چا یوه ورځ اعتکاف ابتغاء وجه الله تعالی، د الله د رضا دپاره یوه ورځ اعتکاف وکړي، جعل الله بینه وبین النار، الله جل جلاله به د ده و د دوزخ په مابینځ کې 3 خندقه مفاصله راولي. دا د هر خندق و د بل خندق په مابینځ کې لکه مځکه و اسمان دومره مفاصله به وي. نو عبدالله بن عباس رضی الله مبارک خو صحابي ته وایي چې زه به یو ستا حاجت پوره کړم، بیا به زه مسجد نبوي ته راځم. حدیث رقم 2 صفحه 99 الترغیب والترهیب په ترغیب الاعتکاف کې ذکر کړی. او بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې د میاشتې اخر د ورځو هغه 10 ورځې اعتکاف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه، حتی توفاه الله، کوم هغه وخت پورې چې هغه د په دنیا کې ژوند درلودي، الله وفات. ثم اعتکف ازواجه من بعده، عائشه رضی الله عنها مبارک وایي چې هغه وروسته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیګانو به بیا هغه اعتکاف کوو. صحیح البخاري جلد اول صفحه 201 باب الاعتکاف فی العشر الاواخر. او دغه رنګ د بیبي عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ویلو یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، تاسې د روژې د میاشتې هغه 10 اخرو کې اعتکاف کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تاسې کوشش کوئ د شب قدر په اخر د دغه 10 ورځو کې. صحیح البخاري جلد اول صفحه 270 باب التحرى لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر. او دغه رنګ د حسین بن علی رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعتکف 10 فی رمضان، که چا 10 ورځې اعتکاف د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف تر وولیدی. یا من اعتکف ایمانا و احتسابا، که چا اعتکاف وکړي
هغه د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به مخکني ګناهونه ټول ورمات کړي. د عشرة ناس څخه روایت دی، حدیث رقم 2407. او دغه رنګه د بی عشرة ناس څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې به د روژې هغه شلم او اخري بیراله شد مئزره او احیا لیله و ایقظ اهله، بس د ښځو څخه به ګوښه سو له کوره څخه به ولاړی او د شپې به یې ویښولې په مسجد نبوي کې، و ایقظ اهله او اولاد و کور ته به هم دغه ترغیب ورکاوه. امام بخاري په جلد 2 صفحه 225 کې په صلات تراویح کې ذکر کړی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې معتکفین یو جرګه د الله جل جلاله لره، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که یو جرګه او مرکه د یو چا کور ته ورسي معاف یې نه کړي، نو الله جل جلاله ملایکو ته وایي ته شهیدان واوسئ، دغه څوک چې جرګه مرکه جواب که په ورځ قیامت مې زما له رحمت څخه داسې جواب کوم وبېشړم. نو الله جل جلاله په موږ کې چې یو څوک یو چا ته په مرکه ورسي، په عجز ورسي، په زاریو ورسي، بنده ته په مرکه ورسي، الله وایي که بنده مرکه جواب که زه بې د خپله دره څخه جواب کوم. نو دته چې څوک په جرګه او په مرکه کښېني الله هغه نه ردوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه معتکفین جرګه د مرکه د الله لره. نو په آخري ماښام به چې معتکفین راوځي، الله ملایکو ته بلاکۍ په ووایي چې دغه معتکفینو چې چاته دعاوې کړي دي چې څه یې غوښتي دي او کله یې نر و ښځ ټول د دغه معتکفینو په لمنو کې ورمات دي. دا جرګه و ماته ناسو په مسجد کې. نو الله جل جلاله هغه کلي ته او هغه معتکفینو ټولو ته مغفرت وکړي او هغو ته چې معتکفینو دعا ورته کړي. نو اعتکاف سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، باید ټول یې وکړو او په ښځو باندې هم سنت دی. امهات المؤمنین رضی الله عنهم اجمعین هغو به په کورو کې اعتکاف کاوه. ښځو به د ښځو اعتکاف په کور کې هغه خونه کې چې دا لمونځ کوي په هغه کې د اعتکاف ته وولېږي. دا ارنګه دي د اعتکاف نیت وکړي چې یا ربه 10 ورځې زه تا ته دلته په جرګه باندې یم، د خپل اولاد، د خپل ماحول، د خپل کور، د خپل بچانو، د خپل مور و پلار دپاره ربه زه تا ته جرګه ناست یم، ما ته عفو راکړه، ما قربانو ته عفو وکړه. نو پر خوندو باندې هم اعتکاف سنت دی چې وي، پر ښځینهو باندې، پر نارینهو باندې هم اعتکاف سنت دی چې وي. راځئ د الله جل جلاله په دغه د رحم په میاشت کې، د مغفرت په میاشت کې راځئ ګناهو څخه ځانونه پاک کړو، راځئ دلته وبخښل سو، الله دې موږ وبخښي، الله دې موږ ته دا بخښل کېدو اعمال را نصیب کړي. او معتکف چې اعتکاف ته ولیږي باید چې لمر نه وي ولیدلی، د شلم په ورځ کې د 20م ماښام نه وي داخل سوی معتکف اعتکاف ته وولیږي. بیا تر وخت په اعتکاف کې چې اختر میاشت ولیدل سوه، د اختر اعلان وسو، تر وخت بیا په اعتکاف کې ښه دا ده چې د یوې شپې نیت وکړي، ځکه کم وخت سړی مریض سي بیا به کولی شي چې راووځي. او دغه رنګه د ښځې اعتکاف هغه خونه کې چې دا اعتکاف ته وولیږي دغه د باندې به بیا مجلس له چا سره نه کوي. او داخل په اعتکاف کې به معتکف لا یتکلم الا بخیر، د خیر خبرې او تلاوت وکړي او حدیث او علم او تدریس سیرت النبي صلی الله علیه وسلم، اخبار د صالحینو د نیکانو کیسې او نور د دین په امور باندې به مشغول وي. فتاوا هندیه جلد اول صفحه 212. او دغه رنګه ابن عابدین رحمت الله علیه وایي کم عمل افضله ده، دی چې نیت یې صحیح وي، طلب د علم فقه دا تر هر عبادت افضله ده. نو په اعتکاف کې چې هر ځای ورلیږي کوشش وکړي چې د هغه مسجد د عالم څخه څه زده کړي، تعلیم وکړي، علم حاصل کړي. خو که هغه نس کېدلی باید تلاوت قرآن وکړي، درود ډېر ووایست. او معتکف به له اعتکاف څخه نه راوځي لیلا و نهارا، نه به د ورځې راوځي نه به د شپې، الا بعذر، د عذر په وجه راوتلی شي. که بې له عذر راووتی ساعتا یو ساعت که یو ساعت، نو اعتکاف یې فاسد دی. دا وایي قاضي خان جلد اول صفحه هندیه جلد اول صفحه 212.
او دغه رنګه ترخانیه جلد 211 او دغه رنګه معتکف کولی شي د جمعې د لمانځه دپاره بل مسجد ته ولاړ شي او دغه معتکف چې په لسو اواخرو کې د رمضان ولیدلی دا کولی شي چې کله یو څوک ډوډۍ نه ورته راوړي دی کور ته ورسي له کوره ډوډۍ راواخلي خو لیکن په لار باندې نه وغږېږي او دغه رنګه هغه سنت اعتکاف او واجب اعتکاف هغه دی چې څوک پر ځان نظر کړي سنت اعتکاف لکه د روژې د اخرو د لوست ده په دغه کې دی نو وایي ارد المحتار وایي او دغه رنګه احسن التوا جلد 4 صفحه 510 معتکف ته نظر واچي د لاسو د پرېولولو لپاره د باندې راووځي یا د غسل لپاره چې هغه جنابت غسل نه وي د هغې د سړوالي غسل وي هغه نو که چیرې دی د مسجد څخه د باندې راووځي پر کاریز ولمبېږي یا پر غسلخانو ولمبېږي او لکه د بازار مسجدان چې غسلخانې داخل په مسجد کې وي بیا هغه غسلخانې په پناه د مسجد کې دي هغه لر راوتل بیا څه مشکل نه لري او اعتکاف چې فاسدېږي هغه په جمعه سره سړی د ښځې سره جمعه وکړي له خپلې بیبي سره او یا بازۍ ورسره وکړي یا مچې ځینې واخلي یا سړي مچې ورسره وکړي په شهوت باندې که د ورځې وي که د شپې وي او که په سړي باندې بېهوشي راغلی یا سړی لیونی څو اعتکاف یې فاسدېږي فتاوا هندیه جلد 1 صفحه 213 او دغه رنګه حشر تحتوي صفحه 715 او دغه رنګه معرف سنن جلد 1 صفحه 554 کې وایي وقت دخوله قبل الغروب چې ماښام لانې داخل سوی باید اعتکاف معتکف وولېږي او شرط اعتکاف نیت دی چې نیت پرې کړی او بل لا دی چې په مسجد کې وي د نارینه دپاره او بل روژه ده او بل اسلام او عقل دی الله جل جلاله دی زموږ ستاسو ټول اعمال قبول کړي خصوصا بیا په دعوا شي په لسو اخرو کې هغه د معتکفینو اعتکاف او د ټولو معتکفینو څخه که نارینه یې که ښځینه یې زموږ بیان واوري او اعتکاف ته وولېږي د الله د رضا دپاره دې ما ته دعاوې وکړي ځکه زه ستاسو استاد یم تاسو باندې حق لرم او چې زه ستاسو ته دعاوې کوم باید تاسې ما ته دعاوې وکړي حقیقت که زه روژه ماتوم هم دعاوې درته کوم نو الله جل جلاله مو ټول عبادتونه زموږ د دې مدرسو د طالبانو قبول کړي الله دې د ټول امت محمدي صلی الله علیه وسلم عبادتونه قبول کړي الله دې ټول امت ته د زموږ په عبادتو زموږ په خدمتو کې هغه زموږ را شریک کړي او ما خپله د دې خپل علم د دې خپل عبادتو د دې خپل ژوند د ټول هغه چې د الله اطاعت چې هغه ثواب مې و ټول امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصا د مدارس طالبانو ته ور بخښلي دي والسلام علیکم ورحمة